انما الاعمال بالنیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ټولو اعمالو دارمدار چې دا غتر نه ته پورې ده. څومره کارونه انسان په دنیا کې کوي یا عقیده لري یا اعمال کوي، نو د ټولو اعمالو دارمدار چې دا هغه تر نیتونو پورې ده. نو د انسان چې کله په نیت کې اخلاص نه، په نیت کې مخلص نه، نو د یو عمل الله نه قبلي، که غمون ده، که روزه ده، که جهاد ده، که صدقات دي، یو عمل الله نه قبلي. چې کله د انسان په نیت کې فساد، په نیت کې مشکلي. د دې حدیث ډېر ښایسته تفسیر علامه اقبال رحمه الله کوي. علامه اقبال رحمه الله فرمایي کوی که ته یو شی څومره ښایسته نوم ورکړي، خو چې کله خالي نوم یې ښایسته او نیت کې اخلاص نه وي، نو دا ښایسته نوم فایده نه ورکوي. نو علامه اقبال رحمه الله فرمایي الله سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اگر اٹھے تو وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سبحان الله. الله دې موږ تاسو نیتونه برابر کړي.